د پلازمینې کابل په انټرکانټیننټل هوټل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د یو شمېر اړوندو ټولنو او همکارو ادارو په همکارۍ یو 3 ورځنی نندارتون ترسره شو. د مسؤلینو په وینا له یاد نندارتون یې موخه زده کړو ته د ځوانانو پام راړول او دوی له مختلفو تحصیلي فرصتونو خبرول او ورسره همکاري کول وو. دغه راز په یاد نندارتون کې د افغانستان جوړ شوی سپورټي موټر هم نندارې ته وړاندې شو چې د ننداره کوونکو له تاوده هرکلي سره مخ شو. داسې پروګرامونه خو طبعا په دې کې ګټور تمامېږي چې موږ د ځوانانو توجه د تحصیل لور ته راړولی شو. اوسنۍ ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه دا ده چې زموږ ځوانان په عام شکل باندې د تحصیل نه تر یو حده پورې تحصیل کې بې رغبته شوي دي او تر څو چې موږ دغه د ځوانانو رغبت بیرته په تحصیل کې اعاده نه کړو تر هغه وخته پورې موږ په دې نشو توانېدلی چې موږ خپل هیواد او خپل ټولنه په خپو باندې ودرو. په ورته مهال بیا په کابل سرینا هوټل کې د تولیداتو کار او تحصیل تر نامه لاندې هم یو نندارتون جوړ شوی وو چې د چارواکو په وینا له یاد نندارتونه یې موخه د افغان سوداګرو هڅول او د دوی تولیداتو ته ښه بازارموندنه وه. نن موږ په افغانستان کې که ډېر تولیدي هیواد نه یو زموږ نرخونه که څوک مقایسه کړي د دنیا سره نو زموږ نرخونه د همسایه ملکونو نه ټیټ دي. پرون 15 روپۍ تیل نور هم ارزانه شو. هر څومره که موږ وکولی شو واردات راوړو د روسیې څخه چې کوم قرارداد شوی و هغه په نورمال شکل جریان پیدا کړو انشاءالله چې د دغه مشکلاتو نه به په خیر سره راووځو. زه د افغانستان په ټولو سرمایه‌دارانو باندې غږ کوم چې دغه برخه نور هم غښتلي کړي. ریکلام یا مشاورول د یو تولید او د یو جنس او د یو ملک د تولید شوي جنس مشاورولو دپاره یوازنۍ لارې چې دي هغه نمایشګاوې دي، هغه نندارتونونه دي او په هغې کې باید موږ شرکت وکړو. امارت اسلامي در عرصه های د اقتصادي لارو باوجود د ستونزو او ننګونو او هم سیاسي وضعیت سره بیا هم توانېدلي یو چې ښې لاسته راوړنې ولرو چې د توجه وړ دي او موږ توانېدلي یو چې په دې وروستیو کې شاوخوا 1.1 میلیارډ ډالر صادرات ولرو او هڅه کوو چې نور هم زیات کړو. په ګډو نندارتونونو کې د هیواد مختلفو ښوونیزو بنسټونو استازو او هم افغان سوداګرو ګډون کړی وو. دوی خوشحاله دي چې دا ځل په یوه امنه فضا کې داسې لوی نندارتونونه ترسره کیږي. د دوی په خبره چې داسې پروګرامونه به ځوانانو ته د مثبت انرژۍ ورکولو لامل شي. یاد نندارتون کاملا تحصیلي وو چې پکې د نارینه‌وو او هم ښځینه‌وو لپاره ډېر ګټور پروګرامونه نندارې ته وړاندې سوي وه. له دې لارې ځوانان کولی سي چې دلته د خپلو لوړو زده کړو کولو په برخه کې له تحصیلي فرصتونو ځان خبر کړي او موږ هم ورسره په یاده برخه کې همکاري کوو. په ټوله کې د ځوانانو لپاره دوی ته د مثبتې انرژۍ ورکولو لپاره ډېر ګټور پروګرام وو. زما یوازینی پیغام به دا وي، زما یوازینی هیله به دا وي چې هغه پانګوال که هغه په خارج کې د افغانۍ د ویا که دننه وي په وطن کې پانګونه وکړي تر څو هغه بیکاریان یا په اصطلاح هغه کسان چې هغه بیکاره وي نو د همدغه پرایویټ سکتر د خصوصي سکتور څخه دوی موږ پروموټ کوو، دوی مخکې وکولی شي خپل کار. او دا ډېر یو د ویاړ ځای دی چې نن د افغانستان وچه میوه چې د نړۍ داسې مارکیټونو کې چې هلته په اصطلاح هغه پروډکټ چې هغه منلی وي نو د افغانستان وچه میوه هم هلته په هغه مارکیټونو کې ځای په ځای موږ رسولې ده. د ګډونوالو په خبره دغسې پروګرامونه ځوانانو ته دا ښیي چې زده کړې یو مهم او اساسي اصل دی او دوی کولی شي د دې ډول پروګرامونو او نندارتونونو له لارې تحصیلي فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي. خپله فعلا یو محصل یم او دلته چې دا زیاتره شخصي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه راغلي د هغې یو تحصیلي نمایشګاه خپل خدمات تدریسي شیوه او هغه په باره کې معلومات ورکوي. زیاتره پوهنتونونه دي ماستري بخشونه هم لري، زیاتره کورسونه هم لري او موږ کولی شو معلومات په اساني توګه ترلاسه کړو آینده کې له خیره پکې داخله وو. یقینا دغه نندارتون خو د شخصي سکتور د تشویق لپاره یو ښه اقدام دی. دلته ډیری پوهنتونونو مختلف برنامې نندارې ته وړاندې کړي. زه هم راغلی یم ترڅو له ګټورو تحصیلي بورسونو ځان خبره ورڅخه په استفادې په یو پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې ترسره کړم.
په ټوله کې په دغو نندارتونونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړیالانو تولیدات او د افغان صنعتکارانو لاسي صنایع تولیدات او لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې شوي وو.